چې ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اول ځل لپاره ولیدی او زما سترګې د ده پر مخ مبارک باندې ولګېدلې، بېله اختیاره زما د خولې څخه دا خبره ووتل چې والله ما هذا بوجه کذاب، زما دې په الله قسم د دغه انسان مخ، د دغه انسان څېره، د دغه انسان رنګ د درواغجن انسان نه دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په دغه حلقه کې موږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات بیانوو او نن موږ درېیمه معجزه بیانوو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معجزاتو څخه یوه معجزه دا وه چې په مدینه منوره کې یهود اوسېدل. په دغه یهودو کې یو ډېر ستر عالم و، یو ډېر غټ عالم و چې د هغه نوم عبدالله ابن سلام و. عبدالله ابن سلام د الله سبحانه وتعالی د آسماني کتاب تورات حافظ و او د ده ټول خاندان او ټوله کورنۍ دا یو علمي کورنۍ وه او ده په تورات کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې علامې او نښانې ویلي وې او ده ته دا خبر رسېدلی و چې نبي آخر زمان الله سبحانه وتعالی مبعوثه کړی دی او هغه په مکه معظمه کې دی او دا خبره ده په آسماني کتابو کې ویلې وه چې دغه آخري نبي دغه آخري پیغمبر دغه محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم به د مکې معظمې څخه مدینې منورې ته هجرت راکوي. نو دغه عبدالله بن سلام خپل غلام ته دا ویلي وه چې هر وخت دغه آخري پیغمبر دغه د الله آخري رسول مدینې منورې ته راسي نو بیا ته ما ته خبر راکړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې څخه هجرت راوکړي مدینې منورې ته رالی نو هغه غلام و عبدالله بن سلام ته رالی. په دغه وخت کې عبدالله بن سلام په خپله مځکه او خپل باغ کې د یو درختې سر ته ختلی دی، د هغه درختې څخه میوه ټولوي. غلام زیری پر وکړي چې هغه آخري پیغمبر الله سبحانه وتعالی مدینې منورې ته راورسوي. عبدالله بن سلام باندې دغه زیری د دې خبرې دومره رعب او دبدبه پرېوتل چې ټول بدن یې فرب سو او نږدې و چې د دې درخت رایله سي، خو خپل ځان یې کنټرول کړي، فورا د هغه درخت سره راشوه سو. کله چې د هغه درخت سره راشوه سو صدق و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی. په دغه وخت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې اوسېدی. عبدالله بن سلام رضی الله عنه چې وروسته یې بیا ایمان راوړي هغه وایي کله چې ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اول ځل لپاره ولیدی او زما سترګې د ده پر مخ مبارک باندې ولګېدلې، بېله اختیاره زما د خولې څخه دا خبره ووتل چې والله ما هذا بوجه کذاب، زما دې په الله قسم د دغه انسان مخ، د دغه انسان څېره، د دغه انسان رنګ د درواغجن انسان نه دی. او دی وایي اوله خبره چې ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل هغه دغه خبره وه چې یا ایها الناس افشوا السلام، ای خلکو تاسې سلام عام کړئ، و اطعموا الطعام او تاسې غریبانو او دربدرو ته ډوډۍ ورکړئ، وصلوا باللیل والناس نیام او د شپې هغه وخت چې انسانان بیده خلک بیده او رب العالمین ویښ هغه وخت د خپل پروردګار عبادت وکړئ، لمونځ وکړئ. عبدالله بن سلام رضی الله عنه فرمایي وایي دا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته رالم نو د هغه څخه مې درې پوښتنې وکړلې او هغه ته مې وویل چې ای د الله رسوله انی سائلک عن ثلاث، زه ستاسو د درو شانو پوښتنه کوم لا یعلمهن الا نبی، په دغه درو شانو باندې د الله د پیغمبر ما سوا هیڅوک هم نه خبر. اوله پوښتنه دا ده فما اول اشراط الساعه، د قیامت اوله علامه څه شته؟ او زما دوهمه پوښتنه دا ده وما اول طعام اهل الجنه، د جنتیانو اول خوراک به څه شي؟ او زما درېیمه پوښتنه دا ده وما ينزع الولد الى ابيه، کوم شی دی چې یو اولاد یو بچی په هغه وجه باندې پلار ته وسي او الى امه یا مور ته وسي، په کوم خاطر باندې یو بچی پلار ته کیږي
او په کم خاطر باندې یو بچی مور ته کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې د دې درو سرو پوښتنو جواب همدا اوس ماته جبرائیل امین ملایکې راوړي. ستا د اولې پوښتنې جواب دا دی چې تا ول د قیامت اول علامه څه ده؟ اما اول اشراط الساعه، د قیامت اول علامه دا ده فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. د قیامت اول علامه دا ده یو اور به د مځکې سره راوځي او انسانان به د هغه اور څخه وبېرېږي او ټول انسانان به جمع سي او دا ټول انسانان به د مشرق د خوا څخه د مغرب و طرف ته روان سي. او ستا د دوهمې پوښتنې جواب، ستا د دوهم سوال جواب چې جنتیانو ته الله سبحانه وتعالی په جنت کې اول کم خوراک ورکوي. واما اول طعام یاکله اهل الجنه فزیادة کبد حوت. د جنتیانو اول خوراک هغه به د مایي د اینې یو سیډي یو طرف به. او ستا د درېیمې پوښتنې جواب، ستا ول په کوم وخت کې یو اولاد یو بچی پلار ته کیږي او په کوم وخت کې بچی او اولاد مور ته کیږي، د دې جواب ما ته جبرائیل امین ملایکې دا راکړي چې اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، کله چې د خاوند اوبه د زنانې د کوروالا پر اوبو باندې غالبه سي، په دغه وخت کې نزع الولد، دا بچی پلار خپل ځان ته کش کړي، د دې بچي رنګ پلار ته وسي. واذا سبق ماء المرأة، او کله چې د زنانې اوبه غالبه سي، د زنانې اوبه اول راسي، بیا نزعت دا زنانه دا مور دا خپل بچی ځان ته راکش کړي، د اولاد رنګ په دغه وخت کې مور ته وسي. عبدالله بن سلام وای کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته د دې درو سرو سوالو جواب راکړي نو ما فورا دغه کلمه وویل اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. دغه کلمه مې وویل، ایمان مې راوړی، مسلمان شوم. بیا مې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې ای د الله رسوله، دغه زما قوم یهودیان دا ډیر بهتان ویلو والا خلک دي، دا ډیر درواغ پر انسانانو وایي. ای د الله رسوله ته دغه یهود راوغواړه او زما په باره کې مخکې در دې چې دی زما په ایمان او اسلام خبر سي، ته دې راوغواړه زما معلومات جن وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یهود راوغوښتل، د هغو څخه یې پوښتنه وکړه ای رجل عبدالله بن سلام فیکم، عبدالله بن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی؟ دوی ټولو جواب ورکوي چې خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، عبدالله بن سلام زموږ در ټولو بهترین انسان دی او د بهترین انسان زوی دی، او عبدالله بن سلام زموږ سردار دی او زموږ مشر دی، د ده پلار زموږ مشر او سردار و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یهودو ته وویل ارأیتم ان اسلم عبدالله بن سلام، تاسو څه وایاست که عبدالله بن سلام ایمان راوړي؟ دی په دې کې څه وایاست؟ دی په جواب کې ورته وویل اعاذه الله من ذلک، عبدالله بن سلام ته د پروردګار د دې څخه پناه ورکړي چې هغه ایمان راوړي. په دغه وخت کې عبدالله بن سلام د پردې شاته یو ځای پټ و، د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې. کله چې یهودو دا وویل چې الله سبحانه وتعالی دی و عبدالله بن سلام ته پناه ورکړي چې د دې خبرې څخه چې د ایمان راوړي، هغه هیڅ کله ایمان نه راوړي. عبدالله بن سلام د پردې سره راووتی او په لوړ اواز یې دا وویل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، زه دا ګواهي ورکوم چې د الله ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او پیغمبر دی. و یهودو فورا خپله خبره بدله کړه او فورا یې پر عبدالله بن سلام باندې بهتان شروع کړ او فورا یې پر عبدالله بن سلام باندې عیبونه لګول شروع کړله او دا یې ویل چې شرنا وابن شرنا، هغه په موږ کې د ټولو بد سړی دی، په موږ کې د ټولو شریر انسان دی، د ده پلار د ټولو بد سړی و. وایي د عبدالله بن سلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې هذا الذي كنت اخاف یا رسول الله، د الله رسوله زه د دغه ځایه څخه بیرېدلم چې یهود به پر ما باندې دغه رقم بهتان لګوي. دا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم درېیمه معجزه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.